سلامونه وخت مو په خیر. امریکا وایي چې له افغان پوځ سره به مو مرستې دوام ولري. په کابل کې د امریکا سفارت چارسمبالې راس ویلسن ویلي چې هیواد په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتونکې ده. امریکایي پوځ بګرام اډه راتلونکو 2 اونیو کې افغانانو ته سپاري. امنیتي سرچینې وایي دفاع وزارت ته د دې اډې سپارلو لوژیستیک کارونه له دوشنبې راهیسې پیل شوي. د ختیځ زون دیني عالمان وایي چې طالبان د افغان وژنې د مخنیوي په خاطر اوربند وکړي. دوی ویلي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري او یوازې د افغانانو د وژنې او وطن د ورانۍ لامل کیږي. په افغانستان کې 1 میلیون افغان ماشومان په نشهیي توکو روږدي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان 4 میلیونه ماشومان په 23 کټګوریو کې له خطرونو سره مخ دي. پاکستاني محکمې یو ځل بیا د علي وزیر د خوشي کېدو مخنیوی وکړ. د پی ټي ایم غړي وایي چې علي وزیر له تیرو 15 میاشتو راهیسې پرته له کوم جرم څخه زنداني دی، خو پاکستان کې د 444 پښتنو قاتل پوځي راو انور آزاد ګرځي.